علیکم ګرانو زده کوونکو. په دې هیله چې تاسې خپل درسونه په ډېر مینې سره ولولئ او درسونه زده کړئ. په تېره ویډیو کې موږ راغلو پر کلمې باندې مو خبرې وکړې دا چې کلمه څه ده، کوم ډولونه لري او مو کومو کلمو ته کلمه ویلی سو. په دې اړه مو خبرې کړې دي. تاسو کولی شئ تېره ویډیو وګورئ او خپلې پوښتنې او خپل نظریات په کومنټ کې راسره شریک کړئ. نن غواړو بیا هم په ګرامري برخه باندې کار وکړو او هغه دا ده چې نوم یا نومونه او اسم څه دي، د څه لپاره کارول کیږي، کوم ډولونه لري او نوم کوم شیان نوموي. په دې اړه باندې غواړو خبرې وکړو. لسم درس دی او 19مه پاڼه ده. اسم یا نوم. اسم یا نوم هغه خپلواکه کلمه ده چې د ټولو شیانو او اشخاصو لپاره کارول کیږي، لکه احمد، میز، عقل، دود، اکسیجن، شیدې، ونه او نور. د نوم ډولونه. نوم دا ډولونه لري: ساده یا مفرد نوم، مرکب نوم، خاص نوم، عام نوم، معنا نوم، ذات نوم او نور. له دې جملې څخه به ځینې نومونه له مثالونو سره وګورو. ساده یا مفرد نوم هغه نوم ته وایي چې له یوې مفردې کلمې څخه جوړ شوی وي. له یوې مفردې کلمې څخه، لکه کور، کتاب، قلم، لاس. مرکب نوم هغه نوم دی چې له دوو یا زیاتو کلمو څخه جوړ شوی وي، لکه افغانستان، پوهنتون، عبدالله. خاص نوم هغه کلمه ده چې په یو خاص شي یا سړي باندې دلالت کوي یا دلالت وکړي. څه شی؟ خاص شي باندې، خاص شخص باندې دلالت وکړي، لکه احمد شاه بابا، کابل، غازی امان الله خان او نور. عام نوم هغه نوم ده چې په خپلو همجنسو شیانو یا اشخاصو دلالت کوي، لکه سړی، نجلۍ، ښار، ښوونځی او نور. اوس دلته راځو د هر اسم یا هر نوم هماغه نوم لیکو، تعریف یې ووایو او مثال ورکو. نوم. دلته راځم، ستوری ږدم او نوم تشریح کوم. نوم څه دی؟ نوم مو وویل خپلواکه کلمه ده چې د ټولو شیانو او اشخاصو لپاره راځي او کارول کیږي، لکه څوک؟ احمد هلک دی. میز، تخته، مارکر، سحر، لیلا. دا ټول نومونه دي. کولی شي په ټولو شیانو باندې دلالت وکړي. دغه نوم ډولونه دي. نوم بېلابېل ډولونه لري. له هغې جملې څخه دلته ځینې نومونه وایي. مثلا ساده یا مفرد نوم. ساده یا مفرد نوم. کوم نوم ته وایي؟ ساده یا مفرد نوم هغه نوم دی چې یوه مفرده کلمه وي، یوه چې وي یوه مفرده کلمه وي، نور له ډېر نه زیات کوم تعریف نه لري، یوازې یوه ساده کلمه وي. لکه دغه پورته مثالونه که وګورئ دا ټول ساده نومونه دي. څه شی دي؟ ساده نومونه دي. مثلا ځینې نور مثالونه لیکم، لکه قلم، کابل، پنسل، ښوونځی. په دې شکل. بل نوم سیده مرکب نوم دی. څه شی؟ مرکب نوم. مرکب نوم. مرکب نوم کوم نوم دی؟ مرکب نوم هغه نوم دی چې له یوې نه زیات کلمې وي، له دوو یا زیاتو کلمو څخه جوړ شوی. مثلا دا یوه کلمه ده. دلته هیڅ داسې نوم نشته چې موږ هغه ته مرکب نوم وایو. مرکب نوم څه ډول دی؟ لکه افغانستان. دلته څه رقم راځي؟ چې شی راځي؟ افغان. که دا وویشو که نه، یو افغان راځي، بل ستان راځي. دا چې سو دوه نومونه سو، یو افغان سو بل ستان سو. کله چې دوه دانې کلمې راسي هغه ته بیا چې وایو؟ مرکب نوم. یا مثلا یو بل نوم هم دلته لیکم، مثلا چې عبدالله.
عبدالله. که دغه عبدالله نوم ته وګورو یو خو خپله عبدل ده، بلې چې ده لا ده، نو دغه دواړه سره یو ځای کېږي او عبدالله ترې جوړیږي. او یا هم مثلا نور پوهنتون، مثلا چې پوهنتون له کومو نومونو څخه جوړ شوی؟ یو له پوهنه، بل تون. پوهنه علم، تونم ځای. چې له دوه کلمو څخه یو نوم لاسته راځي. بل راځو خاص نوم لرو. کوم نوم لرو؟ خاص نوم. کوم نوم؟ خاص نوم. خاص نوم کوم نوم دی؟ خاص نوم هغه نوم دی چې په ټاکلو اشخاصو باندې، په ټاکلو څیزونو باندې دلالت وکړي. مثلا همدا اوس زما په لاس کې څه ده؟ کتاب ده. دا یو کتاب ده، خاص شی نه سو، دا ټولو نومونو کې راتلی سي. خو که زه ووایم چې پښتو کتاب، څه شی؟ پښتو کتاب، دا بیا څه سو؟ خاص سو. په کوم کتاب یې دلالت وکړه؟ په پښتو یې دلالت وکړه. کتابونه ډېر دي خو پښتو کتاب بیا هماغه یو کتاب. یا مثلا وایم تخته. څه شی؟ تخته. تخته که زه وایم ټولې تختې دي، خو که زه وایم سپینه تخته، سپینه تخته. سپینه تخته بیا څه ده؟ بیا هماغه یوه دانه ده او هغه خاص نوم دی. یا مثلا دلته مې ویل پنسل یا قلم یا مارکر. که زه ووایم تور مارکر، تور مارکر بیا څه کېږي؟ بیا خاص کېږي. اوس برعکس د دې موږ څه لرو؟ عام نوم لرو. څه؟ عام نوم. عام نوم کوم نوم دی چې په عموم ډله باندې دلالت وکړي؟ په څه شي باندې؟ په ټولو همجنسه شیانو باندې دلالت وکړي. مثلا قلم، پنسل، مارکر، ښوونځی، تخته، میز. زرګونه شیان دي چې دغسې دي. خو کله چې موږ دوی ته یو صفت ور اضافه کړ، بیا هغه خاص نوم کېږي. مثلا دلته ډېر ساده ویلی سم چې کتاب، هلک، سړی. دا چې دي دا عام نومونه دي، په عمومي ډول باندې دلالت کوي. خو یو څه په ذهن کې ولرئ چې دلته د انسانانو نومونه خدای دې وکړي چې ټول ټولګی احمد وي، هغه خاص نوم دی، ځکه چې هماغه به خوی عادت به توپیر لري، قد قواره به توپیر لري، چاغوالی او ډنګروالی به توپیر ولري، سپینوالی او توروالی به توپیر ولري. نو هغه څه دي؟ خاص نومونه دي. د انسانانو نومونه ټول خاص دي. دا اوس زموږ او د تاسې لوست. په دې هیله چې تاسې دغه درس ته پام کړی و او حتما مو زده کړی ده، ځکه چې ډېر مو ساده کړ. د تاسې کورنۍ دنده دغو نومونو ته به دوه مثاله کار کړي او د ذات او معنا نوم ترمنځ توپیر باندې به پوه شئ چې دغه توپیر یې په څه کې دی. یو او بل دا چې جمع نوم، مفرد نوم. جمع نوم څه ده؟ مفرد نوم څه ده؟ او جنس نوم څه ده؟ د دریو نومونو لپاره به هم تعریف او هم مثال په کومنټ کې را سره شریک کړئ. د دې لپاره چې دغه درسونه ښه زده کړئ نو هرومرو به ویډیو لایک او چینل به سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.